پام کو د منصور غندی پدار نش رحمانا ډېر داد عشق خبره مکړنا دانا. اوس منصور ته وته چا کافرو د سکویر مليانو پدار ولې او خېجو ولې ایک یو خاص وجہ وا ظرف کمزور ہے شے پکې ډېر راغې ضبط یې نکړې شو چغې ہوا یو مقام دے پدے ولایت هغه ته استغراق فی اللہ وی یو استغراق فی اللہ دے یو استغراق فی الرسول دے یو استغراق فی اللہ دیتا وی چی یو سڑے وی اللہ 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 تمام اندامون بلا خبر نکی اللہ مقام تا چورسی استغراق فی اللہ بالکل محوشی د خدای په ذات نو دې چې هر چرته ګوري بیا ورته الله الله ښکاري بل څه نه ښکاري. منصور استغراق فی الله راغی چې ځان ته ګوري م الله ورته ښکاري آواز یې وکړو چې انا الحق انا الحق خلق ورونیو چې دا څه ځکه چې هر څه ورته راوینیو مړې کړ هغه رسایم انا الحق چغې والي چې کومه رسای ده ته غاړه کې اچولې په کومه لاره چې د ده جنازه وړه دیوالونو نم ان الحق چغې راتلی کم قبر ته چې دې کوزولو قبر نم ان الحق چغې راوړ. شیخ شبلی رحمت الله علیه دا هغه وخت ډېر لوی بزرګ پخوانی بزرګان بچي او برشتیا بزرګان دا اوس خو په تندر دی ولګي اوس به بیا څور پسې کېږم. بهرحال اوس خو ټول زمونږ رونه دي ګڼ کپان دي قسم په خدای دی چې ولا ورشي زه چې جومات کې ناست یم ترون ننوځي کترخ گرم چې څیرا وړ کنه استاد سلام علیکم ته ډېر په شوق راشه استاد سلام علیکم جوړ او چې لاس څنګه دی خیر نور خیر دی کنه او چې غوړ لاسي په خیر کېنه دا ټول مونږ په دې قهر اخته یو. خیال امراغی جی شیخ شبلی لوی ولی او بزرگ د خدای لوی اغي آسمانی چټي بجاری وي دلته یو 38 روپے ورځ به ورته ملاوي دا نو ما ورته وی چې دا ماته مخه ول 3 ورځې دی ولکه کینا او چلاو باسا ستا به 20 روپے اوس درته خیم اس نه چې ما پسې ګورم دغه شي یو وظیفه ده یو دا شروع کا ته ګوره چې مال تا پسې منډې وای کنه دولت تا پسې منډې وای کنه یو یعنی ته به وظیفه اوس پیسو د پاره کې ځوان دسې وظیفه وکړه چې د مالونو مالک ټول ستا شي وظیفه دسې وکړه مالونه ټول د چا دي د خدای دي نو د مالونو مالک به ستا شي نو چې د مالونو مالک ستا شو تا ته به د مال ضرورت سي دسې وظیفه پکار او دې لپاره وظیفه چې ماله پیسې راشي دولت را پسې راشي دله وظایف دا وظیفه چې خلق زما تابع شي آسان اللهم سخر لي كل مخلوق بحرمة سيد الابرار والله المستعان على ما تصفون. خلق بدر پس دا تسخير وظائف د دنیا دراتلو وظائف دا د تسخير وظائف او به کې خلق بدر پس منډي وي حرام دي اخرت کې بدی هیڅ څه نه همیشه د پاره د عاشق لوی وظیفه سي معشوقه د ځان کولی کن قبل سي شق سړي وظیفه خدای چې محبوب زماش او محبوب په دې کائنات کې بل څوک کې دی شي سوا د خدای د ذات محبوب په دې کائنات کې بل څوک کې دی شي سوا د جناب محمد رسول الله بل بل څوک شته په دې کائنات کې چا بوي چې زم څه په خدای قسم چې دا کوشش وکړي او ډېر آسان ملاوي چې یو زیارت درته وشو د جناب محمد رسول الله ټول عمر بده هغه خون د خلې نه نزي او نه به ټول عمر په بل خون پسې وګرځي که یو ځل په خوب کې درته دا زیارت نسی او دا زیارت سوا د درود شریف نه حرام نه ځان ساتلو نه خکول بدو نه ځان بچ کول په دې سيزونو باندې عام طور میاش دو خواریو کا ته ګوره چې تا ته کیږي زه چې طالبم دا درود شریف اوس میزان مړ کو نه کیږي ځکه چې د مردار سره خلط شم خلینه می کنزلی موزي خزو پسې بس خلمه خراب شو اوس ډیر کوشش کوم راته نه ملي طالبګری زمانہ کې چې خلم امتی کو او خیالات میں امتی کو سلور کرتی ما جناب رسول الله په خوب کې لیدل
اوس کلونه وشو دې دنیا کې ګرځم کنه چې سترګې مم شیطانت ګوري، غوږونه مم مرامتوب اوري، بدن مو مرامیانو سره جنگیږي را جنگیږي کنه جی. اوس مونږ سره د رسول الله څخه کار دی چې مونږ ته ځان وخو. دا لپاره پاک وخت پکار، پاک خلق پکار، پاک ذهن پکار، پاک زړه پکار. زما دي ځانو سوچ کوي، فکر کوي. دنیا ورانه ده، دنیا ورانه ده. په دې علماء متکلمینو کې یو ډله ده چې هغه د هیڅ شي په وجود قائل نه دي. د هیڅ نشته. څنګه نشته دا موجودات، دا ټول کائنات ورته هیڅ نشته. ولی چې سبب کم شی نشت کیږي دا غي نن تصور د نشت جایز. سبب یو شی عدمی کیږي، هیڅ بنی سبب شپه به سملی چې سار را پاس هیڅ بنی. دنیا به یو میدان. تاسو ته پته ده چې عرفات یو میدان دی په مکه معظمه کې. دغه میدان ته عرفات د دې وجه وای چې دې ځکه د حضرت آدم علیه السلام او د بیبي حوا تعارف شوه او 300 کاله پس 300 کاله جدای نه بعد د دوی تعارف شو د عرفات په میدان کې. د دې وجه نه دغه ځای ته عرفات وای. عزیزانو د دې دواړو ملاقات نه بعد الله اراده وکړه د انسان د پیدا کولو. د مقام کې کتا سو خیال کړی 100 ورځونه د امریکای ساينسدانان وایي چې د دې دنیا د آبادی اربونه سالو شو. نو زمونږ د پاکستانیانو خو دستور داده چې دوی د امریکای په خبره ډیر زر ایمان وروړي. کله بل چا په خبره ایمان وی او کني خو د امریکای په خبره د دوی ایمان ډیر مضبوطی او یو ته خی چوغره کنه امریکای ویلي دي چې د دنیا د پیدا کېدو اربونه کالو. تاسو وایي چې اسلام کله ویلي دي چې د دنیا د پیدا کېدو اربونه کاله نه دي شوي چې ګنې امریکای ویل نو زمونږ او داغي د وینا منځ کې تصادم راغی. د دنیا د پیدایش صحیح تاریخ د الله نه سیواډو بل چاته معلوم نه دی. امریکا خو امریکا ده چې داغه نکتم دا پته نه ده چې دنیا کله پیدا شوه. 3 کتابونه دي آسمانی، تورات او انجیل او زبور او قرآن، او تقریبا 100 صحیفی دي آسمانی. دا 3 کتابه او 100 صحائف آسمانی. نه په صحیفو کې دا تاریخ لیکل او نه په 3 واړو کتابونو کې دا تاریخ لیکل دی چې دنیا کله پیدا شوه. دا سه جوګتونه بغزم دوله کا اوس درته ولم لکه دوی چې جوګتولي چې باران بکیږي او غلای بوریږي او اسمان برا غورځيږي. نن نه ویلي بیګای ویلي چې باران بکیږي، نن دې شین اسمان ته وګور. دا خو فرضي جوګتونه دي دنیا ویلي. لہذا مسلمان قوم ته چره د دې خلقو په خبره دومره ایمان نه دی راوړل پکار چې قران نه زیاته غړي. عزیزانو صحیح تاریخ د دوه خبرو چې دنیا پیدا په کوم ورځ ده، په کوم تاریخ ته، او رانیږي په کوم تاریخ، دا علم سوا د الله نه بل اچاته. او دا قران ویلي ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت. سوا د الله نه چاته دانشته. ان الله عنده علم الساعه، د قیامت د برپا کېدو علم سوا د الله نه بل اچاته. یو آثار قیامت، علامات د قیامت هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر بیان کړي. لیکن په کوم تاریخ دومره پیغمبر ویلي دي چې د قیامت ورځ چې برپا کیږي نو ورځ به د جمعې وي، د جمعې ورځ به. اوس کوم سن کې دا علم چاته نشته. د جمعې ورځ ته جمعه ولې وایي؟ دې ورځ ته نن چې دا تاسو جمعات کې ناست یې دې ورځ ته جمعه ولې وایي؟ نو د جمعې وجه ډېرې دي. یو خدا چې خلق پکې ډېر جمع کیږي، جمع پکې لوی کیږي، لیکن نو وجه پکې دا هم ده چې دې ورځ ته جمعه ځکه وایي چې قیامت به په دې ورځ برپا کیږي او دا ټول خلق به د خدای مخې ته جمع کیږي. نو ورځ به د جمعې وي. جناب رسول الله صلی الله علیه د جمعې موس د پر ډېر اهتمام. د جمعې په ورځ سنت خوشبوئی لګول سنت، لوی
جمع تتلل دا احسن طریقہ و بہتر طریقہ و زیاد ثواب. اس خدا دا سے بدقسمت ملک دے، بدقسمت ملک دے چې کده دوه وخت جمعات تم د جمعې مونږ پکې کچرته یو نیم صف تم د جمعې مونږ پکې کی الکه دا ولې وای بس یاره پرېدا چل سده چل دا دې چې ستاو زما روح نه ګډیږي، ستاو زما منس کې انس نشته. زه خو به ډېرو خلقو تعالی زور کوم چې ډېر خلق خو په ما ښه لګي که نه، په مونږ ښه نه لګي. بني آدم چې به بني آدم کته ډېر خوشحالېده. اوس چې بني آدم ګوري لکه یو سپی چې بل سپی ګوري. تاسو وایي په ایمان یو سپی د کابل نه په یو ورځ کې پېښور ته را رسېدلی. هلکه دا ولې په یو ورځ کې څنګه را ورسېدې؟ وې د عزیزانو د برکته. خو چې کوم کلي له به دمې له ستون شم سپي به راپسې شو نو په منډه به یې کړم، چې بل کلي له به ورورځم هلته به سپي راپسې شو هغې به په منډه کړم. نو په یو سا مې را منډه والده ځکه په یو ورځ کې را ورسېد. انسان نه خو انسانیت ووتو، بالکل سړیتوب ته ووتو، اخلاق ته ووتو، انس ته ووتو. تاسو د جماعتونو کې ګورئ دا تقریر چې کوم جماعت کې کېږي دی له ګوره دا خوار خلق ځي، دا ملنګان د خدای واقع دیندار دا غوړ چې دي داسې جماعت لټئ چې چېرته تقریر نه کي. دا ساربه تاسو ګورئ دوی هغه جماعت له ځي چې زر پکې مونځ کېږي. نو ته زر ولې ځان اوزګارې؟ څه چل دی؟ د ملک غم دی در سره، د قوم غم دی در سره، د خدای غم دی در سره، د رسول غم دی در سره، سنډا دا ځان ولې زر اوزګارې؟ سوا د ښځې نه خو تاسو سره بل غم شته نه. امبر سره میخې له زر ځان اوزګارې چې ورشي چې څه خدمت شته چې په شا دې کم. اوس بیا حکومت ورته جشن خیبر بیا تیاری کېږي. تاسو به وګورئ دا سنډاګان چې دا بورې بیا روانې کړي او جشن خیبر ته به تاسو سره د څه شي غم؟ زر خو دې هغه سړی مونځو کې او زر دې ځان اوزګار کي که نه جي چې څه غم خو ورسره وي. رحمان بابا ته چا وویل راځه دلته ملا راغلی دی کېږي جلسه ده. هغه ورته څه چل دی؟ تقریر دی راځه چې تقریر واورو. هغه ورته رحمان دومره اوزګار نه دی د کار د عشقه، رحمان دومره اوزګار نه دی د کار د عشقه چې غوږونی سي ناصح غوندې اوزګار ته. زه د عشق په کار کې داسې مصروف یم چې دا وعظ چې کوي دا ناصح دا اوزګار دی، د اوزګار تقریر اورېدو ته زه اوزګار نه یم. چا سره خدا عشق غمی که نه جي؟ چا سره خدا غمی؟ لکه ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه د شپې ګرځېده چانک راویښ پاسېده چې بار ووتو نو د خپلې وینځې کوټې ته ورغی چې ورغی هغې کې څه بنګ بنګ کېده دروازې سره چې داسې غوږوني و نو وینځه په سجده پرته ده او خدای ته وایي چې ای پروردګاره ته په ما مین یې، ای الله ستا ما سره ډېره مینه ده. د په دروازه وټکوله چې دروازه لرې کړه بې وقوفې داسې مه وایه چې خدای ته په ما مین یې، داسې وایه چې خدای زه په تا مین یم. هغې ورته ویل زه بې وقوفه نه یم ته بې وقوف. کار دې څه دی چې په دا وخت زما او زما د محبوب په منځ کې ته را پرېوتې؟ کار دې څه؟ زه خو د ورځې ستا نوکره یم بې وقوفه. که الله په ما مین نه وی زما ټوله ورځ ستا په خدمت کې زړه وچوي او ماسخوتن چې ستا د خدمت نه اوزګاره شم نو په یخو اوبه اودس وکړم او د 2 رکعاتو نفل نیت وتړم نو 15 سپارې قرآن په یو رکعت کې وم او 15 په بل رکعت کې. اوس مې سلام وګرځولو او 10 سپارې مې په 2 رکعاتو کې وویلې نو اوس مې سلام وګرځولو او هغه ته مې وویل چې ته په ما مین یې او ته پکې د مچ غوندې را پرېوتې. زما عزیزانو که یو سړی داسې مصروفي نو بیا هغه ته واقعي تلوار پکار ده ځکه چلته محبوب سره خاص اوقات وي. تاسو څه کارونه دي؟ د هغې وجه دا ده چې ځینې خلق څه دا خسکي مالدار چې دي دا د پاکستان د برکته چې خلقو سره پیسې میسې راغلي یاره جي تاسو مونږ لږ ډېر اوږدي کینې شوق هم کې مچرانه شي ضرورت څه دی؟ وی دا خو جي ښه خبره مال نه
زاغه انجن ما چې څومره را پسې ډبې کمی نو خوشاله انجن پسې چې څومره ډبې زیاتې خو انجن باندې بوجي کنه بل کار کوه بابا مر مونږ واسه لیونی او ملنګان لیوانو پسې لیوانې به منډې وي او ملنګانو پسې ملنګان منډې وي خیال راغی زار هر سړی مال دلته نشي راکړي او راځي نه دی جماعت دا غوړ غوړ چې دي دا ټول پوه دي ځکه چې دوی خو ټول د ښځو ټټوان دي که بربنډه ښځه چې څوک ځان سره ګرځي یا دي جومات ته راتلی شي بربنډې لوڼه چې درې منه بار بربنډې ګرځي هغوی چېرته راتلی شي دلته خو به هغه سړی راځي چې حیا پکې وي شرم پکې وي غیرت پکې وي ایمان پکې زما عزیزانو سوچ کوئ فکر کوئ زمونږ د ملک ډېرې بدقسمتۍ دي ډېر خو یو لویه بدقسمتي دا هم زه هغه مسلې ته نه ځم چې د فقهاو په نسبت باندې جواز دی لیکن جواز فضیلت په کم کې دی زیاته رتبه په څه کې ده بهر تقدیر دنیا نن په قهر عظیم گرفتاره ده اصل حقایق د دین چې دي ای پرېښو امریکا دا او روس دی او چین دی امریکا دا او روس دی او چین دی دا حماقت کې نن دنیا پرته ده زمون غرض خو صرف او صرف د خدای د دین سره که په پاکستان کې لوی غم او فکر دی ماته نو هغه صرف دا دی چې دا د دې ملک قانون چې دی قرآن پکار د ملک قانون سره ټوکې نه دی پکار مخول نه دی پکار د ملک قانون قرآن پکار عزیزان الله د آدم علیه السلام او د بی بی حوا ملاقات نه بعد اوس دا تاریخ د ځمکې په سر یو مورخ وښایي د ځمکې په سر یو مورخ وښایي چې د آدم علیه السلام تاریخ پیدایش وښایي او دا وښایي چې د آدم علیه السلام د تېرېدو څومره زمانه وشوه د ځمکې په سر یو مورخ ته دا وښایي دا علم سوا ده دا ټول چې تاسو ګورئ دا موجوده هر سړی راپاسي کتاب لیکي په پاکستان کې شعر ناپرسان خدای کنه یو ناپرسانی پکې دا هم ده چې د کتاب د لیکلو دپاره اهلیت پکار دی تصنیف دپاره اهلیت پکار دی کینی او د کتابونو نه صاحب غلاو کی او بیا په نامه خپل ورکی چې پلانیم تصنیف کړي تاسو وګورئ دا څومره کتابونه او دا تصنیفات چې شوي دي دا ټول زبانی جمع خرچونه دي نن 300 کاله مخکې رحمان بابا تیر دی 300 کاله په د مقدمې لیکلي که پښتنو دا ثابته کړه لرې به نه ځو دا یې ثابته کړه چې رحمان بابا په کومه ورځ پیدا و په کوم تاریخ مړ دی عمر یې څومره و پیشه یې څه وه وخت یې چېرته تېر کړی و مرید د چا و تعلقات یې چا سره و دا ګز او دا دم که دوی ثابته کړه ټول زبانی جمع خرچ یو پې مقدمه لیکلې وه چې ملیانو د دوی عزت ته نه شو کتی نو د کفر فتوا یې پرې ولګول ما هغه ته وویې د خدای بند بل څه درته په لاس نه درتله نو د خپل ځان نه دا جګوتو ایست وی دا خبره چې د کړې وه چې ټول عمر مې تیر شو بېهوده په زمانه الله قسم په خدای چې سواد صاحب رحمت الله علیه نن 100 کاله مخکې تیر شو هغه به وی چې کاش چې په پښتو ژبه مونځ کېدی نو ما به د رحمان بابا په کتاب مونځ د غرغشتو مولانا نصیر الدین رحمه الله تعالی و تبارک هغه به وی چې ما په زندګۍ کې د پښتو ژبه کې داسې خوند په بل شي کې نه دی لیدلی لکه د ده په کلام کې میاں عزیرګل اسیر مالټا چې فلحال ژوندی دی دیوبند د شیخ الهند رحمت الله علیه خاص شاګردو او په مالټا کې ورسره په تور اوبو کې د پیرنګیانو د لاسه قید هغه وایي چې هغه باریکات د دین چې په کوم رحمان بابا پوه شوی دی نن 1000 کاله مخکې امام غزالی تیر دی هغه باریکات امام غزالی نه دي حل کړي لکه دې سړي چې حل کړي ته وګورئ که نه مونږ پښتانه مونږ پښتنو ته وګوره کتاب یې ډمانو له په میراث کې ورکړی ډمان چې دغه کې صوفیانه کلام واورئ نو ورسره بیم باجې شروع شي په ټپ وړاندې شي و ظالمانو
دوپړو باجو ته خو اسلام مزامیر و شیطان ویلی دا خو د شیطان آلات دي و ظالمانو د خدای او د رسول نامه دی سره څنګه بیا ورته صوفیانه کلام څنګه یعنی دا صوفیان دمان ټول کوم غم به دې ملک جاړي یو غم شته دی او یو زخم نه دی چې بجوړ شي 1000 زخمونه مې په زړه دي مړ بش یو غم د دې قوم نه سره و جاړي کړ دې قوم کې خو غارونه دي هر سوړی چې ټپه بل طرف ته صورتي اوزي بلای چې ټپه بل طرف ته بلای چې ټپه بل طرف رحمان بابا دا ویلی چې طول عمر میں تیر شو بی خدا پا زمانہ است زمان سروی اود ترکو یستانا اس میں حاصل نکڑو پا شیخ پا ملائی کے پس لدی میں وار دے ہر چیشی پا میں خانا اس پا دیتا سپی اس میں حاصل نکڑو پشیخ پا ملائی کے پس لدے میں وار دے ہر چیشی پا میں خانہ